جماعت ته نه رسېږي. زه په دې قوم خبرې نه څه خبر وم. څوک بیمار ده، څوک روغ ده، څوک په وطن ده، څوک بې وطنه. مې ته هېڅ پته نه لګي. جماعت ته څه یعنې مسلمانانو شیوا او شغار ده چې جماعت ته بریځي او هغه د مسلمانانو حالاتو نه ځان خبرې کوي. دا د اتفاق خبرې دي. بچي په جماعت ته استوم. جماعت ته نږدې وړه بچي دي، ستر بچي. تاسو نه یو نوجوانان رسول نه یو خو نوکران دي. په دې کلي کې ډېر بېروزګاره ملګري ګرځي، هېڅ روزګاري نه دي. او چې سړی لیا وي شیطان حمله کوي. ټوله دا اپیل د پرونو علماء کرامو سره مو خبره کړې ده چې که تربیت غواړئ که نه تبلیغ کې 4 میاشتې غریب راولګوي خو دلته فرد منځ ته بیا نه ځي. زموږ د اکابرو هغه ویلي دي چې اصلاح او د استقامت لار بیا دا مدرسه ده. زما نوجوان بچی ده، زما سټوډنټ بچی ده، سکول یې قرآن یې ده. ولیکن هغه ته دیني تربیت هغې د پرې موږ علماء کرامو تعلیمي بالغان چې هغې ته دراسات دیني یا یو نظام یلی شي. الحمدلله څومره 10 علماء کرام بېګا ناست وو. هغه وایي چې زه تیار یم. چا سره 1 ګنټه ټیم شته، چا سره 2 ګنټې ټیم شته. بوډاګان دي، بوډاګان وي صحیح. قرآن ترجمه جي ما ته 2 آیتونه یایا چې ما داسې یو کتاب دیني شروع کا. ما ته 1 ګنټه پیریډ ما سره خستی شي. ډېر ټیم را سره نشته ده. مشپشیم نه مازدیګر راسي چې زه لی آیم. زه جي 10 بجې نه 11 بجې پورې لی آیم. زه جي 9 بجې نه 10 بجې پورې لی آیم. ما سره جي بس خوتان نه بس 2 ګنټې ټیم شته ده. نو چې زه په د اوترو کې ناست یم، چې زه په د لیارو کې ناست یم، ښځې غریبانې رانه تکلیف منې دي، خلک رانه تکلیف من دي. نو زه دې مدرسې ته ویلی نه سره چې علما راته ناست دي او موږ هغوی نه قرآن زده کړو چې قرآن نه دی یلی، او موږ هغوی نه هغه علوم او ضروري مسایل زده کړو چې موږ تاسو خبر شو. د پیغمبر به کوم نوجوانان لبیک وکړي او یا مشران لبیک وکړي چې زه دې ته تیار یم. 1 ګنټه یا 2 ګنټې ما سره ټیم ده، لږ غونې غزر غونې چک شي. ماشاءالله ماشاءالله ډېر ماشاءالله. الله مو ژوندی، الله مو ګوړه. دا ملګري به د لمانځه نه بعد باقاعده نبي لیکي او دی به خپل ټیمونه ټول مقرر کړي. کوم ټیم د سره انشاءالله تاسو باندې بي هغه ټیم ناست وي. ته یې 2 کتابونو طاقت لرې، ته د 1 کتاب طاقت لرې، تا ته به هغه دا تربیت ډېر کوي. خوښه ده. او اتفاق پیدا اخري خبره کوو. ابي صاحب صرف 2 خبرې کوي. اتفاق خبره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، علامه شکیب رحمت الله علیه یوارې ډېر شکیب رحمت الله علیه پریشان ته څوک دې شو. علامه شکیب رحمه الله فرمایي ډېر غمجن وم ما وی چې مسلمانان تنزل ته لاړلو، بربدۍ ته روان دي، مسلمانانو نسل لاړو تباه شولو، اغیار په مسلط دي، مسلمانان به څرنګه عروج په طرف روان شي. په دغې حالاتو کې ماته خوب راغلی، په ناستې خوب ولی شي. مازدیګر نه بعد ماښام راځي بیا خوب کې راته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله راغله. ای علامه شکیب ویلې غمجنې امام ته یا ابوبکر صدیق رضی الله غمجن به څنګه نه و. مسلمانان وګوره څومره تکلیف کوي. ټول اخیار په لګیا دي، که هندوان دي، که یهودیان دي، که عیسیان دي. هغه په حملې وایي حالانکه مسلمانانو ته خدای ډېره زرخیزه ځمکه ویر کړې ده، مسلمانانو ته خدای ډېره محلي وقوع مزیداره ویر کړې ده. مشرق کې دشمن ده، مغرب کې دشمن ده، مسلمانان په منځ کې د دشمن منځ کې چې محلي وقوع دي وي څومره زبردست محلي وقوع ده، رابطه کټ کوای شي د دشمن. علامه شکیب رحمت الله فرمایي چې ما ته ابوبکر صدیق رضی الله فرمایي وایي علامه شکیب مسلمانان که ترقي غواړي په صورت اخلاص کې عمل وکړي. بس خوب نه راچک خو ډېر غمجن شه نوره چې ما ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه نسخه وښیله. خو دې نسخې خو نه د لمانځه حکم شته، نه په دې کې د زکاته حکم شته، نه په دې کې د روژې حکم شته، نه د جهاد حکم شته. صورت اخلاص څه مطلب؟ نو ډېر ټیم نه بعد زه په دې مقصد خو نه یې ورسولم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفرمایي چې مسلمانان دې 3 خبرې ځان کې راوړي. صورت اخلاص کې 3 خبرو کې غم دي. قل هو الله احد. اے پیغمبر خلقو ته وایه چې الله رب العزت یو ده، شریک نه لري. الله صمد، الله رب العزت بې نیازه ده، چاته محتاج نه ده. لم یلد ولم یولد، نه الله رب العزت نه څوک پیدا
ندی او نه الله دې چانه پیدا ده ولم یکن له کفوا احد ندی الله رب العزت سره څوک برابر شته الله دې قومیت نه پاک دې درې خبرو کې ماته څه وایي ماته ویلي چې الله احد الله یو ده مسلمانان دې وحدت پیدا کړي اتفاق نن که بین الاقوامی ته لاړ شي مسلمانان نن اتفاق باندې نشته دي بیل بیل یهودیان عیسیان وایي عراق کې وټکولو افغانستان وټکېدو موږ ته بالکل داسې مټې مرشي خدا خدای پټ کړي څه وجه اتفاق وحدت پکار ده الله یو ده الله چې وحدت پیدا یو شي دویمه خبره الله صمد الله بې نیازه ده الله چاته محتاج نه ده تاسو هم د ملنګۍ کچکول یهودیانو ته مانیسئ موږ مسلمانان یې لیدلي هر وخت چندا د هغوی نه یهودیان نه چنده وکړو عیسیان نه چندې بې نیازه شئ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد خو د درو یې الله پاک وایي چې زه د قومیت نه پاک یم ځکه چې څوک مانه نه دي پیدا ځان چنه نه یم پیدا او ما سره څوک برابر نشته خو قومیت نه پاک یم نو ابوبکر صدیق رضی ما ته وفرمیلو چې قومیتونو جګړې پرېږدوئ قوم باندې جګړه مه کوه زه د پرنچي قوم سړی یم یا ډنګري قوم سړی ده پرنکای پنجابی ده زه پښتون یم پرنکای سیندای ده زه کلي کې یم پرنکای ده قوم سړی ده زه د ده قوم سړی یم یعنی قومیتو جګړې مه کوئ ګوټې شئ ګوټې قوم یو اتفاق ده علامه شکی فرمایي ما ته پته ولګېده چې مسلمانان په زوال د درو خبرو د وجې روان دي چې مسلمانان یو موټی نه دي دویمه مسلمانان دینیازه نه دي او درېیمه خبره ده چې مسلمانان نن په قومونه لګېدي جګړې کوي زه تکړه قوم سړی یم زه دې تکړه قوم سړی یم زه برېتا وکړم ته برېتا وکړې مړي وکړي څه پوهېږي نه نه هغه یایي چې تاسو یو شئ څوک د چا بچی دی یوې مور زمن جوړ شئ د تاسو ته هېڅ شی ګران نه دي تا بچي به انشاءالله صحیح وي تا بچی به انشاءالله نیکي وي تا عزت به بحال وي تا مړی به انشاءالله درود وي تا شدي به هم درنه وي او په شدۍ کې به زه داسې جمې نه ګډوم زه به داسې ډولونه نه وایم زه یو بل شی راووتو نن سبا ډېر دي که په کېږي به نه ریس په ریس ګمرۍ بدلېږي هغه ټول ریس هغه ګمرۍ کوم څوک خوب ته نه پرېږدم خوب ته نه پرېږدم یو خو خپلی کوم بل په بل چا اورئ د خبرو ټولو بېاتفاقي راوستله موږ تاسو ته پکار ده چې یو خو اولاد تربیت اول فکر وکړم اولاد تربیت قسم دی چې په رب ذوالجلال وي قرآن نه بې بل ځای نشته او دویمه خبره اتفاق غواړو که نه غواړو اتفاق غواړو که نه غواړو او چې اتفاق وي نو هېڅ جګړه نه کېږي چې اتفاق نه وي بېل بل موټه کېږو فیس لاین مو کړو 18 کسانو اوس هم غریبانو یا ورا پرېښ شوي نه دي بې کړي او انشاءالله تکلیف ورته نه شي رسوی دا کمیټې دي الله بحال لري کمیټۍ والا ته داد ویل کوم په څه ته ماته زور مه کوه کمیټۍ والا دې بالکل په خپل ځای پرې مشغال شي خلاف خبرې مو کېږي یہ تو چلتی ہے تجھے ان کی اڑانے کے لیے قاضی مخالف سے نہ گھبرائی یہ عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے ان کی اڑانے کے لیے اب اکیلے بنا ہر جگہ دا کسی کی و تاسو دې مخلص وئ انشاءالله اتفاق به تاسو دې وجې نه جوړ وي تاسو به د اغیارو په سترګو کې اصغال وئ هغه غلط چاته لاس نه شي چولی اوس د ضلع کې حق شته ایم پی ای سره موږ حق شته ایم ایل ای سره موږ حق شته اوس ډېر حقوق دي دا چې کله کمیټې وي په ګریوانه نه بېله نیسو کمیټې نه وي زه به چې مړه څه کوم یاره په بدۍ ځانانو مانه 100 منټه ور زیات شو خو تاسو نه ګزارش کوم تاسو بیا هغې په بدل کې 10 منټ زیات انتظار وکړئ ځکه دا جمعه همه ده زه اوس خپل مشر حضرت حافظ شمشیر غني صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو په مخ کې مختصر چې کوم هغه فکر ده هغه بیان مقصد نه ده هغه یوه کمیټي راوچلوله هغه کوم خدمات دي انشاءالله تاسو ته مخته کړي او هغې باندې موږ لبیک وکړو چې موږ ټول یو څوک کوم سره تعلق لري زه نن د کوم خبره نه کوم زه د یکجهتۍ اعلان کوم زه د خپل بچي عزت په حل کول غواړم چې ما بچي ټول نیک شي ما بچي غلط تصویرونه هغه نشیه کوي ما بچي نیک انسانان جوړېدلي دي به ما محترمه به دلته نه بل ځای کې نه ما ډېر سوچ پکړی ده تبلیغ ته به ستو خو بیا به ګډوډ وي جوړېږي به دلته کې چې دا علماو په اکرانۍ کې کښېني دوه کتابونه دي